د دنګو دنګو ورونو په منځ کې یو ښایسته او وړوکی کلی آباد وي او په هغه کلي کې یو سړی اوسي چې نوم یې ګل زمان وي. ګل زمان ډېر لالچي او همیشه په دې په تکل کې یې چې ما ته څه داسې میلو شي چې زه د کلي خان جوړ شم او ما سره ډېر طاقت او پیسه راشي. یوه ورځ خلک په حجره کې ناست دي او یو بل سره ګپ لګوي. هلک ما ولیدې چې د دې هال د پاسه یو جادوګر راغلی ده که اوسي. که څوک د هغې خواته لاړو نو یا خو به دې بیزه جوړه کړي او یا چندخ. خلک خو دا خبرې په ټوکو کوي خو بل طرف ته د ګل زمان تمه پیدا شي چې د هغه خوب وس پوره کېدونکی دی چې وس به هغه ته پیسه طاقت او ملکي میلو شي. که چېرې ما ته دا جادو میلو شوې نو ته بیا ګوره که نه چې زه د کلي خان جوړېږم او که نه ما سره به پیسه وي ما سره به طاقت وي او زما حکم به چلېږي. یسړیا دا ته ونه دومره خاموشي او په سوچونو کې ډوب ناست یې؟ بس تپوس مه کوه زه ځم بره غر ته. ورته څه ده؟ بس ډېر معلومات مه کوه خو صرف دومره درته وایم چې غر ته ځم هلته یو جادوګره ده د هغې نه جادو اخلم. یسړیا خلک ټول کارونه کوي ځان لسه مزدوري کوي او ته ګرځې په زړه په خلکو پسې او په جادوګرو پسې جادو به تا څه درکړي؟ یکم عقلې ته نه پوهېږې کار خو غریبان کوي زه خو جادو کوم او ته بیا ګوره چې زه په دې جادو څه کوم. او بیا ګل زمان په دغه یخه شپه کې د غر په طرف روان شي. د شپې تیاره هوا تیزه او ونې شور کوي. ګل زمان بیا د غر سر ته وخیږي او هلته وویني چې یو پخوانی جومپلی ده. جومپلی خواته چې ورسي نو د جومپلی دروازه په خپله کولو شي. سلام جادوګرې بیبي. څوک دی چې دې وخت کې ما پسې دلته راغی؟ ته څوک یې او دلته څه راغلی؟ جادوګرې بیبي بس زه راغلم تاله زما دولت پکار دی دولت. انسانان خو ډېر لالچیاني خو ته راته ډېر لالچي انسان ښکارې. او بیا جادوګرې یوه پله کېدونکې تیلۍ راواخیسته. دا د جادو تیلۍ ده ته چې څه غواړې دا به تاله درکړي خو یاد ساته ته ماته ډېر لالچي ښکارې نو که تا ډېر لالچ وکړو دا به تاله سزا درکړي. ټیک ته جادوګرې بیبي ټیک ته زه به لالچ نه کوم زه خو به ډېر څه غواړم او بیا ګوره چې د دې جادو په بدله کې زه څه سره پیدا کوم. دې نه پس ګل زمان کور ته واپس راشي. یسړیا دا دې څه راوړو په دې تیلۍ څه کې؟ شګفتې ته صرف ګوره او تماشه کوه. ای تیلۍ ما له سره راکه سره اله داسې دي دا خو الوګان دي ما خو سره غوښتل. او دې نه پس هغه بیا ووایي ای تیلۍ ما له هیرې راکه پله کېدونکې هیرې. دا خو جادو نه دی دا خو سبزي ده ستا جادو به سي او ستا کار به سي جادو په ځای د ځان سره سبزي راولې ده. خاندما ګوره زه دې ته بیا وایم او زه چې څه غواړم ما له به هغه راکوي. ای تیلۍ زما ډېرې پیسې په کار دي ما له ډېرې پیسې راکه. یا خدایه پاکه دا لاسې دی دا خو به زموږ کور د چندهارونه ډک شي لرې که ده. اول خو ګل زمان ډېر ویریږي خو د هغه لالچ دومره ډېر دی چې هغه اوس هم تیلۍ ته لګیا دی. زه د کلي خان جوړېدل غواړم که په هر قیمت کې ما له طاقت پکار دی ما له پیسه پکار ده ما له زور پکار دی چې خلک زما د حکم د لاندې شي. او بیا سمدستي په کور کې تیار شي او د تیلۍ نه توره لوحه بهر روزي.
داسې دي یا خدای پاکه داسې کېږي. بیا چې هغه په شیشه کې خپل ځان وګوري نو د هغه وګونه د خرې په شان اوږده شوي. یا خدای پاکه دا ما سره څنګه چلو شو، دا به څه کېږي؟ دې لیدو سره ګل زمان ډېر ویریږي او په منډه او په جلا د غر طرف ته روان شي. جادوګرې بیبي، جادوګرې بیبي، خدای ته وګوره، ما معاف که. ما خو تا ته مخکې نه ویلي وو چې لالچ مه کوه. توبه مې ده، توبه مې ده جادوګرې بیبي، ما نه انسان جوړ که. کنې دې حالت کې که زه چا ولیدم نو ما به هر وګلي، نو ما به په ګټو باندې وولي، په ما باندې به خلک بار کېدي او په ما پورې به خلک ټوکې کوي. ټیکتا پر یاد مه کوه، یو لاره شته. ته داسې وکړه چې واپس لاړ شه، محنت شروع کړه او ورسره خلکو سره مدد وکړه او هغې ته کندې مه کنه. ګل زمان چې راشي نو هغه محنت شروع کی او محنت سره سره هغه د خلکو مدد هم شروع کی. د محنت په سیله کې د هغه فصل هم ډېر ښکلی وشي او په دمه دمه د هغه سزا ختم شي او هغه نه بیا برابر انسان جوړ شي. اوس زه پوه شوم چې اصل جادو خو دا محنت و. په جادو خو ماته هېڅ نه میلاوېدل، په محنت راته دومره ښایسته فصل میلاو شو. او د دې نه پس ګل زمان پوه شي چې لالچ انسان ذلیله کی او محنت باندې الله انسان ته عزت ورکوي.